حضرت موسی او هارون فرعون سره خبرې کوي. د بنی اسرائیل سره د خبرو کولو نه پس حضرت موسی او هارون د مصر بادشاه سره د ملاوېدو دپاره لاړل. هغوی وویل چې زمونږ خدای پاک چې د اسرائیلو خدای پاک دی هغه غواړي چې موږ د هغه عبادت وکړو. د دې کولو دپاره به موږ او زمونږ خلک 3 ورځو دپاره بیابان ته ځو. فرعون ډیر غصه شو. هغه وویل اے حضرت موسی او هارونه، تاسو ولې خپل خلک د کارونو نه وباسئ؟ تاسو دلته نه لاړ شئ او دا خلک په خپلو کارونو کې پرېږدئ. ما ته پته ده چې ولې اسرائیلیان بیابان ته د تلو خبرې کوي، ځکه چې د هغوی کارونه ختمېدونکي دي. نو زه به هغوی له نور کارونه ورکم. په هغه ورځو کې اسرائیلیانو د مصري حاکمانو د کورونو دپاره خښتې تیارولې. هغې به خښتې د خټې او د بوسو نه جوړولې. نو په دې وجه به مصریانو هغوی ته د خښتو جوړولو دپاره بوس ورکول. اوس فرعون وویل چې دوی پرېږدی چې د مخکې په شان ډېرې خښتې جوړې کړي، خو د بوسو نه بغیر. یقیناً دا د اسرائیلو دپاره ملا ماتونکي او د برداشت نه بهر کارو. هغوی به څنګه دومره بوس جمع کول او د مخکې عمره خښتې به یې جوړولې. اسرائیلیان حضرت موسی او هارون ته غصه شول. هغوی وویل چې موږ فکر کولو چې تاسو به موږ آزاد کړئ، خو اوس موږ د مخکې نه زیات تکلیف کې شو. حضرت موسی خدای پاک له لاړه او خدای پاک هغه ته وویل چې لاړ شه او فرعون سره بیا خبرې وکړه او هغه ته هغه نښې وښیه کومې چې ما تا ته درکړي دي. فرعون وخندل او ویل چې خدای پاک څوک دی او زه به د هغه حکم ولې منم. بیا هارون خپل امسا لاندې وغورځوله او د هغې نه مار جوړ شو. فرعون خپل جادوګران راوغوښتل. هغې هم خپلو امساګانو نه ماران جوړ کړل. خدای پاک هغوی داسې کولو ته پرېښودل، خو د هارون امسا نه یې داسې مار جوړ کړ چې هغه نو ټولې وخوړل. اوس هم فرعون نه غوښتل چې اسرائیلیان لاړ شي. ګرانو ماشومانو، تاسو خو دا کیسه واورېده، خو زه به اوس د دې کیسې په باره کې ستاسو نه یو څو تپوسونه کوم. څنګه م خوښه ده او تاسو به د هغې صحیح جوابونه راکوئ. ګرانو ماشومانو، ستاسو نه زما ډومبې تپوس دا دی، اسرائیلو به د خټې نه څه جوړول؟ ستاسو نه زما دویم تپوس دا دی، د هغوی کار ولې سخت شو؟ او اوس زه ستاسو نه اخري تپوس کوم، حضرت موسی د چا نه مدد وغوښته؟ ګرانو اورېدونکو، یقیناً چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ، نو د پلی سټور نه زموږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ